سلام دوستانو، بیا هم چینل ته ښه راغلاست. دوستانو یو سوال چې ما څخه همیشه کېږي، موږ هم کوشش کوو چې کتابونه په دې چینل کې ولولو او د هغه لنډیز تاسو سره شریک کړو. یو سوال چې ما څخه ډېر سوی هغه دا دی چې پیغامونه راته راځي، وایي دا موږ څنګه دغه پیدا کوو، علاقه پیدا کوو د کتاب ویلو ته، او څنګه وکولای شو چې مطالعې ته علاقه پیدا کوو. دا ډېر ښه سوال دی، په دې خاطر چې اکثریت دوستان غواړي چې یو کتاب مطالعه کړي، غواړي چې مطالعه ولري او داسې کتاب ووایي، خو متاسفانه دوی یا وخت نه لري یا داسې بیخي نسي کولای چې یو کتاب شروع کړي او تر پایه پورې خلاص کړي. نو په دې خاطر زه غواړم تاسو سره یو داستان شریکم دوستانو. هغه داستان دا و چې یو وخت زه خپل یو دوست سره تللی وم، زه البته سینما برخه کې او داسې سافټویر انجینرینګ په برخه کې دغه زما مسلکونه دي. زه یو وخت خپل یو دوست سره تللی وم د امریکا کې، یو ځای دی فروشګاه د په نامه د بیسټ بای ته تللی وو. زه همیشه د کامرې او د ټکنالوژي په برخه کې چې نوي ګاجټس یا داسې نوي شیان چې راځي زه هغه علاقه لرم، زه ګورم یې. نو دا دوست ما سره و او ما ډېر وخت په دا لینزو باندې او داسې پر دا کامرو باندې تېر کړې، کامرې مې کتلې او داسې په دې کامرو کې مختلف نوي فیچرونه چې وکتل مې او دغه په دې باندې مې ځان پوهه د دې هغه ډاکومنټس چې د هغه مې ویله. نو دا زما دوست چې زما سره تللی و د فروشګاه ته ډېر دغه سو بورډ سو داسې خوند نه ورکوي، ډېر ویل چې کله ځو او کله خلاصېږي ستا کار چې ولاړ سو. او د دپاره بیخي دی تنګ سوی و او ما ته ویله چې ولا ولاړ به سو اوس. نو زما په دې خاطر چې حوصله مې ختمه سوه. نو ډېر جالبه ده په دې خاطر چې داسې تاسو هم شاید تجربه کړې وي، داسې وخت راغلی وي چې یو دوست تاسو سره ځي او فروشګاه ته تاسو به کوم شي رانیسئ، هغه به مثلا بل شي، تاسو بوټونه به اخلئ، هغه به مثلا بل شي ته علاقه ولري. نو تاسو بوټونه هلته ټرای کوئ، ګورئ یاستئ، نو دی دا سره بورډ سي او داسې دغسې ستړی سي او وایي چې راځئ چې ځو. نو په دغه خاطر دا مطالعه هم دوستانو دا رقم ده، په دې خاطر چې که تاسو وغواړئ چې هر کتاب واخلئ او ووایئ چې زه دا مطالعه کوم، په دا رقم نه کېږي. که تاسو یو سرچ وکړئ تقریبا 50 تر 80 کټګوري کتابونه دي، یعنی کتابونه په مختلفو کټګوریو کې لیکل سوي دي. داسې مثلا سلف امپروومنت دی، ریلیجیس بوکس دي، هسټوریکل بوکس دي، داسې سوشل بوکس دي، مثلا نوره ایجوکیشنل کانټنټ دي، داسې نوره شیان دي چې مختلفو کټګوریو کې د کتابونو لیکل سوي دي. خو تاسو وغواړئ هر کتاب واخلئ او دا وغواړئ مطالعه کوئ، ستاسو او د هغه آثر یا د لیکوال ریلیشنشپ یا دغه ارتباط داسې کېږي لکه زما او هغه زما د دوست سره، په دې خاطر چې یا هغه بورډ کېږي یا تاسو ستړی کېږي هغه، په دې خاطر چې ستاسو شاید هغه کټګوري کې یا په هغه مسله کې چې کتاب لیکل شوی دی ستاسو ته هغه خسته کونه وي او تاسو دغه څخه خوند وانخلئ. نو که وغواړئ د مطالعې مهم راز دا دی چې تاسو په هغه مسلک کې یا په هغه کټګوري کې کتابونه وایاست چې تاسو خوښه مسلک وي، تاسو د خوښې رشته وي. اوس مثلا بعضې دوستان دي چې په سافټویر انجینرینګ کې مثلا تاسو ته مثال در کوم علاقه لري او غواړي چې په سافټویر انجینرینګ کې دوی کتابونه ووایي. نو وخت چې کتابونه دوی مخ ته راسي چې یو کتاب وي، دوه کتاب وي، دوی چې کتاب وایي د هغه څخه خوند اخلي، کتاب مطالعې څخه خوند اخلي او داسې دوی نه ستړي کېږي او دا کتاب د ویلو دپاره ادامه ورکوي، همیشه کتاب تر پایه پورې وایي. او که تاسو مثلا فکر وکړئ یو سافټویر انجینیر ولاړ سي د اسټرانومي کتاب واخلي، داسې د ستورو د پېژندنو کتاب واخلي، په دې خاطر چې دی هغه ته علاقه نه لري، شاید دوې صفحې چې وایي هغه ستړی سي او نوره که ووایي شاید دی شی هم زر زده نه کړي او دغسې ستړی هم سي او نوره کتاب هم مطالعه نه کړي. زه اکثریت دوستان ګورم چې خپل کتاب کورونو کې یا داسې نورو ځایونو کې کتابونه ډېر لري، خو مګر د هغوی د مطالعه کولو لپاره داسې کم پروګرام نه لري. خو زه دوی نه ملامتوم، په دې خاطر نه ملامتوم چې د کتاب مطالعه کول لکه ما تاسو ته چې ویله یو داسې یو هنر دی. اوس مثلا تاسو وګورئ که یو څوک یو فزیک په برخه کې علاقه ولري او غواړي چې د فزیک په اړه باندې کتابونه وایي، نو دی ځي هغه کتابونه پیدا کړي چې د فزیک په اړه باندې دي او د فزیک په کټګوري کې دي، هغه کتابونه پیدا کړي او وایي. او تاسو وګورئ مثلا یو انسان دی غواړي چې د سلف امپروومنت یا داسې خپل د بهتره کولو دپاره، خپل ځان د بهتره کولو دپاره کتابونه پیدا کړي، هغه وایي. هر کتاب چې هغه وایي د هغه څخه خوند اخلي، د هغه مطالعې څخه خوند اخلي، کتاب تر پایه پورې وایي. داسې هم چنان لکه څوک چې غواړي د مالي په برخه کې یو کتاب غواړي چې خپل مالي چارې ښه مخ ته یوسي، نو په دغه خاطر دوی د مالي کتابونه پیدا کړي، همیشه فاینانشل بوکس چې داسې دوی مخ ته وړي او دا مطالعه کړي او د هغه مطالعې څخه خوند اخلي او خپل په ژوند کې کولی شي چې هغه عملي هم کړي. البته نو دغسې لکه ما تاسو ته چې مخکې د سافټویر انجینرینګ مثال درکړی، څوک چې مثلا سافټویر انجینر وي
هغه کتاب چې اخلي دوی کتاب سافټویر انجینرینګ په برخه کې هغه کولای شي چې خپل په دغه مسلک کې چې د عملی هم کې او داسې لکه مثلا دینی کتابونه یو څوک دی دینی کتابو سره علاقه لري چې دینی کتابونه وایي او دغسې په دین باندې ځان پوه کړي او داسې د نورو دینی لارښوونو باندې ځان پوه کړي او دغه کتاب په ویلو باندې هم خوند اخلي دی. نو د کتاب ویلو مهم راز دغه دی دوستانو چې تاسو یو کتاب واخلئ چې هغه کتاب سره تاسو علاقه ولرئ، ډېر علاقه ولرئ، داسې نه چې مثلا لږ علاقه ولرئ. که یو شی ځان سره فکر وکړئ تاسو څه کار کوم مسلک سره علاقه لرئ نو کوشش وکړئ چې په هغه مسلک کې کتابونه پیدا کړئ او په هغه مسلک کې ووایاستئ کتابونه. مثلا د انګلیسي ژبې کتابونه دي، داسې لیټریچر ادبیات په برخه کتابونه دي، بعض دوستان علاقه ورته لري ټول ځي او هغه کتابونه پیدا کړي چې د انګلیسي په برخه کې دي او دغه کتاب مطالعه کولو سره دوی معلومات ترلاسه کړي او دغسې هم خوند ځینې اخلي. نو دوستانو دغه یو مهم راز د کتاب د مطالعه کولو په اړه. نو هیله لرم چې دا ویډیو تاسو خوښه شوې وي. که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي حتما لایک یې کړئ او خپل دوستانو سره شریک کړئ. که کم نظر لرئ او که داسې شی ما څخه مستی وي حتما په کامنټ کې ولیکئ، زه به خوشحاله سم تاسو ته جواب در واستوم. نو ته بل ویډیو تاسو خدای ته سپارم.